وبدونه متواتن ان تساوت افراده في الصدق والا فمشككنا. هر کله چې مصنف رحمت الله علیه فارغ شو د قسم اول د مفرد واحد المعنا نه چې جزئی و، اوس یې درته شروع کړله په قسمینو آخرینو د مفرد واحد المعنا کې چې یو متواتی دی او بل چې دی کلی مشکک. وجه د حصر مولوي صاحبانو د دې دواړو په درمیان کې دا ده چې دغه واحد المعنا یا به په دې کې تشخص وي نو دا جزئی، او یا به پکې تشخص نه وي نو دا کلی. یا به تشخص وي پکې او یا به کوو جزئی مخکې مو ویل او که نه وه کلی. بیا به دا کلی خالی نه وي یا به صدق د دې کلی په افرادو خپلو باندې علی السویه وي، برابر ټولو افرادو ته به شامل وي. دې ته کلی متواتی وایي. متواتی د تواتو نه او توافق. تواتو چاته ویلی کېږي؟ توافق ته. لکه صدق د انسان شو په زید عمر بکر خالد وغیره باندې، نو د انسان په چا باندې زید عمر بکر صادقېږي؟ خو دا کوم صدق دی؟ علی السویه دی ټولو ته. زیدم څه شی دی مولوي صاحبانو؟ حیوان ناطق. بکر هم حیوان ناطق. عمر هم څه شی؟ او که چېرته داسې و مولوي صاحبانو صدق د دغې کلي په دغې خپلو افرادو باندې علی سبیل التواتو نه وه، بلکې علی سبیل التشکیک وه. څه شی وه؟ علی سبیل التفاوت وه، نه علی سبیل السویه. نو دې کلي ته بیا کوم کلي وایي؟ کلي مشکک. څه ورته وایي؟ کلي مشکک. او کلي مشکک ورته ځکه وایي چې دا ناظر واقع کوي په شک کې. که ناظر دې ته وګوري چې دا کلي په اعتبار د اصلي معنا سره موجودېږي په ټولو افرادو کې، نو ګمان کوي چې دا کلي کوم کلي دی؟ متواتر. په ټولو کې موجودېږي په اعتبار د اصل معنا. او که دې ته وګوري چې دا معنا مختلفه ده او متفاوته ده، نو ګمان کوي چې دا مشترک دی، ځکه چې اختلاف په مشترک کې نو ناظر په شک کې اچوي. نو دې کې مولوي صاحبانو څه شی دی دې ته؟ کلي. تاسو په دې کې ورسېدلی؟ نو مفرد واحد المعنا نه بلکې مفرد واحد المعنا دا دوه قسمه، یا به تشخص لحاظ ورسره وي او یا به که نو جزئی ورته ویلی او که نو کلي ورته ویل. کلي دوه قسمه، یو کلي مشکک او بل کلي. وجه د حصر دا ده چې دا کلي به یا په ټولو افرادو باندې صادقېږي علی السویه، یا به دا صادقېږي په خپلو ټولو افرادو باندې علی سبیل التفاوت. که صادقېده په ټولو افرادو باندې علی السویه، نو دې ته بیا څه شی وایي؟ دې ته کلي متواتی وي. او که صادقېده په خپلو ټولو افرادو باندې په سبیلې د چا سره، نو دې ته بیا کلي مشکک وایي. په دې ځای مازغه خلاص شوم، ورپسې راځئ. وحصروا التفاوت في الأولوية والأولية والشدة والزيادة. غرض د ماتن رحمت الله علیه اوس د دغه عبارت نه بیان د وجوه د تفاوت د تشکیک دی، او دا تفاوت څلور قسمه دی. څو قسمه دی؟ یا لکه چې دا یو به پکې مثلا دو فردین دي او دا کلی په صادقېږي علی سبیل التفاوت، نو دا تفاوت سره کم راځي. ته به څنګه وایي چې دې منځ کې تفاوت دی؟ نو راځه، نو دا چې موږ او تاسې وګورو تفاوت څلور قسمه دی سره د خپلو ټول مقابلاتو، چې اولیت دی، اولویت دی یو، او دا اولویت په مقابل کې څه شی دی؟ عدم اولویت. اولویت او عدم اولویت مثالونه درته وایم. دا یو شو مولوي صاحبانو، یعنی چې هغه څه شی دی ادنویت موږ او تاسې ورته وایو. دویم چې دی مولوي صاحبانو اولیت دی. اولیت نو د دې مقابل بیا څه شی دی؟ اخرویت دی، رستوالی. دریم چې دی شدت او اضعافیت دی.
شدت په مقابل کې څه شی دی؟ څلورم زیادت او نقصان دی مولوي صاحبانو. زیادت نو مقابل کې څه شی دی؟ نو د اولویت د اعتبار ته چې وګورو صورتونه ټول څو راځي، خو لیکن مونږ چې څلور شمارو نو دا سره د متقابلاتو سره د چا اولویت، اولیت او شدت او زیادت. راځي مولوي صاحبانو. تشکیک فی الاولویت عبارت دی د دې نه چې دا کلی صادق وي په بعض افرادو باندې د وجه د مقتضا د ذات نه او په بعضو باندې د وجه د مقتضا د غیر نه. دا کلی په بعضو افرادو صادق وي د وجه د تقاضا د چا نه؟ د ذات. او په ځینو باندې صادق وي د وجه د تقاضا د چا نه؟ د غیر نه. مثال خارج کې څنګه دی؟ لکه مودوی اونه. څه شی دی؟ دا مودوی اون کې څه چل دی مولوي صاحبانو؟ دی یو کلی دی صدق په شمس باندې د وجه د مقتضا د ذات نه دی او په ارض باندې د وجه د چا نه؟ د مقتضا د غیر نه دی چې شمس دی. نزو په شمس کې څه شی دی؟ اولاده. او په اردو کې څه شی دی؟ ادنه. په اردو کې څه شی دی؟ او الته څه شی ده؟ کومه رڼا چې په لمر کې پرته ده، خو اولاده دغې رڼا نه چې کومه رڼا په چا کې نه، او دا ځمکه کې چې کومه رڼا راغلې دی د ذات د وجې نه نه ده، بلکې دا د دغې غیر د وجې نه ده چې هغه څه شی دی؟ لمر. د دویم مثال ته تاسو راشئ مولوي صاحبانو. تشکیک فی الاولیت د هغې مثال به څنګه دا عبارت دی د دې نه چې صدق د کلی په بعضې افرادو باندې علت وي د وجې د صدق د دې کلی نه په بعضو آخرو باندې. صدق د کلی په بعضې افرادو دا علت وي د وجې د چا نه؟ صدق د دغې کلی نه په نورو افرادو. مثال به یې څنګه لکه موجودون یو کلی دی چې صدق د دې مولوي صاحبانو په واجب باندې علت دی دپاره صدق د دې په ممکن باندې، ځکه چې وجود په واجب کې علت دی دپاره د وجود د ممکنه. دا منطقیان وایي. ګوره وجود په ممکن کې موجود دی او وجود په واجب کې موجود دی، خو دا کوم وجود چې واجب کې موجود دی دا علت دی دپاره د هغه وجود چې کوم وجود په چا کې موجود دی؟ په ممکن کې. وپېژنده ولیت دا معنی. دریم تشکیک دی مولوي صاحبانو فی شدت. دا عبارت دی د دې نه چې صدق د دې کلی په بعضو افرادو باندې په طریقې د شدت سره وي او په بعضو آخرو باندې په طریقې د اضافیت سره وي. په داسې شان سره چې عقل په معونت د وهم سره انتزاع کوي. انتزاع کوي مولوي صاحبانو د چا؟ د افرادو د اشد نه. مثال د هغې به څنګه لکه موږ او تاسې لکه مولوي صاحبانو بیاز دا یو کلي دی، نو صدق د دې په سلج باندې دا اشد دی، د صدق د دې نه په عاج باندې یعنی د فیل په غاښ باندې. خو عقل په معونت د وهم سره انتزاع کوي د امثالو د بیاز د عاج د سلج نه، چې په عاج کې یو څه شی دی سپینوالی دی او په سلج کې مولوي صاحبانو څه شی دي؟ مثلا ډیر سپینوالی دي. څه شی دي؟ دا فیصله څوک کوي؟ عقل. او په واسطه معونت د چا سره؟ د وهم سره، قوه واهمه ورسره ملګري. څلورم تشکیک دی فی زیادت. نو عبارت دی د دې نه چې صدق د کلی په بعضو افرادو دا زائد وي. دا څه شی وي؟ په طریقې د زیادت سره او بعضې آخرو باندې په طریقې د نقصان سره. په دې شان سره چې عقل په معونت د وهم سره څه شی کوي مولوي صاحبانو؟ دا انتزاع کوي چا؟ د اذیت نه، د امثالو د انقص. او مثال دغې دپاره مولوي صاحبانو څنګه دی؟ لکه تاسو فکر وکړئ یو اشاره ته حصي کې یو مثال راواخلئ. لکه مقدار د یوې منارې 10 ګزه دی او د بلې منارې څه شی دی؟ 30 ګزه دی مثلا. نو مقدار د یو کلی صدق د دې په 13 ګزو باندې مولوي صاحبانو دا څه شی دی؟ دا زیات دی که په طریقې د زیادت سره دی. او په 10 ګزه منارې باندې څه شی؟ صدق د منارې دا په طریقې د چا سره دی؟ نقصان. یو مناره ده، یوې ته مناره وایي بلې ته خو لیکن په یوې منارې باندې د منارې اطلاق کېږي او په سبیلې د زیادت، او په دې بلې باندې د منارې اطلاق کېږي په سبیلې د نقصان سره. په دې ځای باندې تاسو ورسېدلی. نو د حد تفاوت څو نمونې شولې؟ 8. خو چې مجموع دغې نه څو جوړېدلې؟ 4. تفاوت چې د دو شیانو په درمیان کې راځي نو یا تفاوت به علی سبیل الاولیت وي، یا به اولویت وي، یا به شدت او ضعف وي، او یا به زیادت او نقصان وي. د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامع دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.